محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. دا سلور پنځوسم آیات دی. نو اول د جا آیات رابط د ما قبل آیات سره په چیش کې دی. د هغه آیات مضمون کستیس په یادی چې الله عز وجل زموږ د پاره ټوله جن چې دی عبارت یا د دغه څه دی چې وکه یا د دغه څه دی چې مکه. چې وکه دا مامور به شي یعنی چې وای مکه و دا منهی عنه شي یعنی خو دین در دغه خاطر بل چی دا دغه وکه و مکه و دا خورا تکلیفي کار دی چې د جن احکام دی وکه خو دی چې وای المنز وکه المنز زور غواړي چې وای زکات ورکه زور غواړي چې وای جهاد وکه زور غواړي. ګناه وی د هر انسان اوا ورته کیږي چې وای زنا مکه و ځان راګرځي زور غواړي چې رشوت ما اخله زور غواړي خلکو پیسې درته نیولې په لکوت ورته یا ځنه کوم دا څوک کوي. د مثال په تور پر زنا واس پیدا کې توازن کوم دا کوي دا خو ګران کارونه دي. نو دا ګران کارونه چې را ترغاړي کړل داغه د پاره الله پاک صبر راته و فرمایي بارل په صبر او په منځ باندې دغه کارونه تشتر لاسه کولای شي هغه د کومک ځای راوښو چې دا جن چې عملي کوي کومک به د چا اخلي د صبر او د منځ څخه. نو نن آیات کریمه یا فسیت سنور آیاتونه چې راځي دا الله پاک د صبر نمونه یو څو دانه را پیشي چې ګوري د صبر څنګه شي نخښي څنګه شي میوه کی دا پلاني ځای ته وګوره پلاني سړي صبر کړی دي څنګه میوه ده په پای کې پلاني صبر کړی دي څنګه میوه ده یعنی د صبر یو څه اعمال چې د نمونه دا غرته شي برای په فضیلت معلوم چې صبر څونه افضل دي. نو په دې ټولو نمونو کې اوله نمونه د شهید را پیش کړ د جهاد را پیش کړ چې الله یې زبته استیو نمونه د ښکارا ک مجاهد په سنگر کې صبر کوي تر څو چې شهید شي د فضیلت څونه دی الله پر دې دنیا لامر نشي ورته ویلای کنياري مړ دي شخوه مګر الله یې مړ مو ورته وای دا د کومه ځای تر لاسه کې دا فضیلت چې دې مړ دی الله یې مړ مو ورته وای دا د صبر تر لاسه. نو ګوره دا د صبر نمونه باره مشترک شي. وس اول د واره چې دی چې په عربت تش پوس واس چې مخ کې د صبر تلقین الله را کړی چې صبر کوي وس د صبر فضیلت نمونه را تشکار کې یو نمونه بل دا برته پیش کې اوله د مجاهد غولې د مخه کړله خود دغه چې دی نو کې ګران کار دی دا په ټولو کې هغه افضل نمونه ده په دغه غیرت مخه کړ تر دا نور نو ترجمه اول د واره کوم داش ولا تقولوا الا ويتسمواياست لمن د هغه چا د پاره یقتل ګوره مجهول صيغه ده چې د بل چا د طرفه قتل کړي سی وجل سی مرده کې تر زو روز پر داساري ولید فی سبیل الله چې دا قتل سی فی سبیل الله په لار کې د الله یعنی فی سبیل دین الله دا الله دین غواړي چې تطبیق کې پر خلکو باندې دا الله دین غواړي چې په دې ځکه کې حکمران سي حاکم سي دغه لار کې چې دی قتل سی دته بنواس امواتون مړه د امواتون را په طالبان تست معلومیږي چې ولې دا خبر د مبتدای محذوفیه دي تست مواس چې هم امواتون چې هم دین امواتون مړه په دغه مرفوع دي دې ته به د مړه خطاب نه بل نو څنګه احیاء هم دا رقم نه چې بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي په یو خاص قسم ژوند د دنیوي حیات نه دی مراد ولکن لا تشعرون او تسی شعور نه لري هغه حیات هغه ژوند دا رقم نه دی چې درک کې وس د لیش پر دې دنیا یو سړی ژوندۍ د حیات زه درک کوم پستر ګمر ته ګورم د خبرې په غوږور معنا د حیات احساس کوم او هغه د شهید حیات چې دی علاوه کې پر د نور ژوند قیاس نه کې د دې دنیا پر غیبه چې نو زه ولې نه پېژم علاوه دا بل ژوند دی ولکن لا تشعرون تس شعور نه لري. نو دلته په دې ځای کې چې دی یو تحقیق دلته درته ګوري ګران تحقیق دی طالبانو زده کړی دغه ده بیا کېدای شي بل ځای په لاس نه سي ده چې دلته د مرګ او حیات څه ته ویل کیږي د دې بیان دا رقم په تفسیر روح البیان کې هم کړی دی په نورو تفاسیرو کې هم سوی دی هغه دا دی چې د انسان دوه روح دي
یو یې هغه روح دی چې هغه موږ تاسې په خپلو منطقیونو کې نفس ناطقه ورته وایو، یا په شریعت کې چې دی د مثال په طور دی روح سلطاني ورته وایي چې معنا حکومت چلوي، دغه روح دا یو قسم روح دی. یو یې روح حیواني دی چې دی په ژوندی دی، دا بل قسم روح دی. د انسان هغه روح موږ نفس ناطقه بولو، یا یې د مثال په طور روح سلطاني بولو، هغه په نور موجوداتو کې دسته دا نور حیوانات چې موږ وینو. یو روح حیواني دی. روح حیواني زما و د پسه و د غوایي و د بل غه څه فرق سره لري چې زما غاړې را پرې کړم هغه روح ځي، چې د غوایي را پرې کړم هغه روح ځي. دغه دوه روح جلا کول پکار. هغه روح چې دی چې هغه انسان په انسان بلل کېږي، ځان ته اشاره کوي وایي زه. هغه روح چې دی هغه پر یوه قرار چې دی دونه د درو کالو یې وایي زه، دا رقم وایي چې د 18 کالو سي وایي زه، چې سپینږیری سي وایي زه. کنه د بدل څونه بدل سوی دی، د بدن د جسامت بدل سوی دی، مګر زه نه دی بدل سوی، زه هغه دی، هغه سړی دی ورته ناست نه بدلیږي. دغه ارواح چې دي دا الله عز وجل ډېر پخوا خلقي دي. په دې کې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې دغه روح جسم لطیف دی. جسم لطیف دی لکه ملائکه چې دي اجسام لطیفه دي. از موږ د حکمت کتاب سیلا کې چې دا مجرده دي. مجرده دا معنی دغه سماده نه لري، لکه دغه نفس جسم دی، لکه څنګه لکه برق. دغه برق جسم را بهیږي په دالین کې دغه رقم را روان دي، هغه د 18 میټر وزي میټر څرخي، نو خو لکه اوبه چې پر ناوه باندې رایلکي، مګر دغسې جسم ته نسي لیدلی. دا جسم کې چیرې ټلیفون ته ګای ورلکي باره دی د سمې دمې ټوټې لري، زرې زرې دي روان دي، کله دغسې کېږي ورځي. دا د برق قوت شی لګوي یا ماشین څرخوي، د مثال په طور پنکم څرخوي، چې هیټر کې ور واچوي په اور یې بدلوي. دغه برق په خپل ځان کې جسم لطیف دی، کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږي او په سترګو معلومېږي، نه معلومېږي تر څو چې پنکه ونه څرخوي یا بله پرته ونه لګوي یا سور شی ونه لګوي، د مثال په طور اور ځینې جوړ نه شي. تر هغه وخته موږ برق نه وینو چې برق کمه دی او دی جسم لطیف. د انسان هغه روح چې ما در یاد کړي چې هغه روح سلطاني دی، هغه هم دغسې جسم لطیف دی. دا الله عز وجل د آدم علیه السلام په ملا کې هلته ورسره خلقیلي چې هغه وعده یې ځینې اخیسته چې الله پاک ورته وویل الستو بربکم قالوا بلا. د آدم علیه السلام د شا څخه یې بلاکۍ په چلاس پر تېر کې ټوله یې د سرکي میږیانو په شان راویسته، هغه دغه ارواح وه. ما زه هغه د سرکي میږي قدر دغونه قدر یې جسامت یې ورله راورکړي چې هغه هو کړه مازدې وکړي چې و ته زموږ معبود یې، موږ ستا عبادت کوو. کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېږئ دغه ارواح الله هلته جوړ کړي وه، دا بدنونه وه، دا نه وه ورسره. هغه روح چې دی هغه د هغسې ساده دی. ځینې اوس مثال درته ږدم، یو کمپنۍ راځي د موبایل وایي زه په دې ملک کې دلته فعالیت کوم، فرض کې د جاز کمپنۍ تاسو ته ډېره مشهوره دی ګورئ یاستې، یا د زوم کمپنۍ ده. د هغې سره د څونه لمبرو ځای په دې خپل ماشین کې د وختي لا جوړ کړی دی، ورسره شته سیم کارټونه چې دي هغه پر هغو یې نه دي ورله کړي، سیم کارټونه ګرده معطل ولاړ دی. بیا یو وخت چې وغواړي باره سیم کارټ درکړي، باره 3 غنټې بعد کار کوي، تر هغه وخته کار نه کوي. دی د هغه ځای برق پر رایله کې چې په رایله کې 3 غنټې 2 غنټې کې قرار راسي، باره ارتباط ونیسي. چې ارتباط یې سره ونیوي ګرده موبایل پر راخس راوځي، ګردو ته کار ورلکي نه دي باره سره جوړ شي. الله عز وجل دغه د انسانانو هغه ارواح چې هغه اجسام لطیفه دي چې روح سلطاني دي، لکه هغه د کمپنۍ کې چې خپل لمبرونه دي، د هر انسان روح هغه وخت څخه لا چې دی لا جوړ سوی دی، الله پاک جوړ کړی دی. نو ارتباط د بدن سره څه وخت بیا نیسي. دغه بدن چې د مور پلار نطفه پر لګاډه سول، دا نطفه څو عمر دغسې د منیو په رقم په دا رحم کې پرته هغه رحم بچهدانۍ هغه ګواکې هغه مرکز دی، مشین دی، هلته کمپنۍ دی، دا هلته پروت بیا په وینه بدل شي، د وینه څه په غوښه بدل شي، د غوښې څخه کرا اندامونه وکړي لکه کوچني ناوکۍ دغونه که داسې. یا پلای زړه چې په حرکت راځي، دا زړه ګواکې هغه سیم کارټ دی موبایل کې واچوي، زړه چې دلته په حرکت راځي د هغه طرفه چې الله عز وجل هغه روح پخوا پیدا کړی دی د دغه سړي دپاره، هغه شعاع په رایله کې، هغه نور په رایله کې، هغه جسم لطیف چې په رایله کې د دغه زړه سره چې د تماس ونیوي، یا پلا زړه په ریښت شي. چې په ریښت شو باران دی حرکت کوي، پمپ دی، بس وینه د په جریان کې په بدن کې داسې تیزه ځغلي، د دې ډېرې ځغاستې څخه د دې وینې څخه یو بخار پیدا کېږي، و دغه ته روح حیواني وایي د مخه نه و چې هغه شعاع د هغه روح په رایله سوه تماس یې پیدا کړي، سره یو ځای سوه، زړه دستي په ریښت راغلی. په ریښت چې راوست د دې صفت داسې چې جوړوي بخار جوړوي، دا بخار پورته کېږي، مرکز د ده چې دی هغه دماغ دی، ماغزه دی، هلته ذخیره نیسي.
هغه دغونه ذخیره ګایګای ونیسي ډاکټران چې اپریشن وکړي ډاکټرانو نو اوس دا د مغزو ځایونه پیدا کړي دي قرار هغه د مغزو ځایونه ګایګای نه وي برای قرار هغه حس وربند کړي چې ورباندې کې سره څرې دی په خوږ نه پوهېږي روح هلته سته چارج هلته سته ګایګای زړه راکاږي اپریشن کوي بدن سره جلا کړي شکولی سره څرلی سره ویګنډي چې هلته ارتباط ورکړي خو هلته ارتباط هغه قوا یې پاتې هغه برکې په بیټري کې پاتې په مغزو کې چې د قرار نیولي بېرته په هغه باندې چالانېږي بس بېرته نظام جاري ګایګای د دې څه اپریشن وشت شي هلته په دماغ کې چې هغه روح کم چارج نیولي هغه تمام شي په هغه نشه کې ځینې مړ شي برنډي نو دی وختلا د خطر څخه وایي چې مو ورنه په هغه ځای څوک خبر دی چې څونه ذخیره ده د روح پکې کېده ګایګای 15 غنټې دی چې عملیات وکړي مګر دماغ دغه ذخیره نیولي دغه قوت پیدا کړي چې هغه عملیات خلاص دي چې مازی ارتباط سره ورته نشه ولاړ بیرته هغه چې موږ لوړ روح بولو چې د بدن سره ارتباط لري د زړه سره هغه زړه او دماغ ګرد په ارتباط سره پیدا د هغه بل روح مرکز چې هغه اصلي دی هغه راځي اصلي قرار د زړه سره دی دغه زړه نه دی دغه لکه د مشترا وکړه د غوښ د دې ارتباط اصلي دلته دی نه وایي زما زړه دا رقم راته وایي چې خوشحاله سي اول د واره چې دی د خوشحالۍ احساس پر زړه باندې کول کېږي که غمجن سي اول د غمجنۍ احساس پر د زړه باندې کول کېږي وایي زړه مې پټاویږي ایسته دا خلک نه وایي درکم دلتنګي ورته پیښیږي په غم کې نو زړه یې داسې سو لکه سیم کارت اوغ اولنی روح داسې سو لکه اوغه د کمپنۍ واره لمبر چې جوړ کړي دي مازې ارتباط وکړي چې ارتباط یې ورکړي زړه حرکت کوي چې هغه ارتباط نه کوي نو دغه زړه دا چې دلته زموږ په بدن کې کار کوي که دی ګر سره خراب کې لکه پر سیم کارت کې خطه کش کې د کمپنۍ د خوا لمبر رایلای کار نه کوي کېدای شي په خبره پوهېږي برای سیم کارت خراب شوی دی برای کمپنۍ ته ورسي هغه بل سیم کارت ورکړي برای چې ورواچي بېرته هغه لمبر په رایله کې کار کوي نو مرګ یې څه معنی انسان چې مړ شي حیواني روح یې مړ کېږي که اوغه سلطاني روح مړ کېږي هغه مرګ نه لري هغه بیا نه مړ کېږي هغه چې اول د وار الله جوړ کړی دي ته چې سل سیم کارت خراب کړي د کمپنۍ لمبر فعاله دی که کمپنۍ وغواړي بل چا کې ورکولی شي مګر خو د الله نظام بیا دا نه دی چې هغه ستا سلطاني روح د بل چا سره ارتباط وکړي هغه بل چا سره ارتباط نور کړي بیا نو دوی در څه وخته پورې چې بله پلا بیا انسان بیا راژوندی کېږي بیا ارتباط سره ورکړي جنت دوژخ ته چې مسله به راځي په هغه وخت کې بیا ارتباط پیدا کړي دا یوه مسله تاسې زده کړه چې د انسان مرګ و ژوند د کومه روح سره اړه لري دغه حیواني سره چې په دا بدن کې پرله ګرځي د اوغه سره اړه نه لري هغه مرګ نه لري د هغه مازې پړاوونه بدلېږي پړاوونه بدلېدل څه معنی لکه راډیو چې موږ ته پرته وي برای دا موجه ونس نه هغه پر اړوي چې موجونه چې اړوي هغه روح چې دی یو موجه دغه دی چې وار د واره دی په هغه صاف موج کې دی چې اعلان نشته د نه ګناه کړی د نه ثواب ګټلی نه بل ګټلی دغه ساده لمبر ولاړ دغه څه الله جوړ کړی چې د بدن سره ارتباط پیدا کړي دا د یو پړاو دی لکه موټر چې ګیر ته واچي اوس په کار شروع اوس د نیکۍ بدی هغه الله پاک تر هغه وخت چې د تکامل ته رسي د سچ ادراک کولای نه سي وار د مور ته ماجه دی پیژني ورملا کې ویروي دغه ځای ته د زده کړه پیل شي دغه ځای ته خوراک دی چې ستادانو چا د شول د الله طبيعي پکې کیږي کله اسمه مضمون ته سپوږ دا طبيعي هو په جبن د بقا راځي بس د مور ته عملي وي د خوراک شي چې مطلب درمون باید ډک کې دا شی په حاله کې قرار چې د کلنۍ ته رسیږي د ادراکات و د کیاجي پیژني بابا پیژني وار د وار کورو پیژني خونو د باندې پیژني دای چې دغه قدر دنیا ده بیا سورج بعد قرار د دروازه سر ښکار کوي دا څم ستاده څونه خلک د مخ چې یوازې اجو بابا ګرځي دا خو څه کې نور انسانان تر هغه چې نو کې غټیږي دکان و پیژني قرار تکامل کې 15 کلنۍ 14 کلنۍ ته چې رسیږي د الله تر امر لاندې الله اوس په تفصیل کوي شروع ستا دا کارونه مفت نه نو دا خبرې څه تاسې کم زده کړه دغه زموږ سلطاني روح دا چې دی که نبي و هم دی نبي دی که ولی و هم دی ولی دی که کافر و دی کافر دی دغه بدن ته دا ولایت و نبوت و پلانی دا نه دي هغه دی هغه د ده سره دی کېدای شي په خبره پوهېږي دی چې وفات شم دی هغه د نبوت درجه لري دی هغه د ولایت درجه لري یا هغه د کفر درجه لري چې معنا د علاقه د دې څخه قطع شي دلته د اعمال په دې شمارل کېږي دا بدن مو الله د څه دپاره ورکړی و د ده ته دغه کار نس کولی بیا دغه کار نس کولی د کمپنۍ نمبر جرایلی چې موبایل نه کار کوی موبایل غواړي باره چې په ده هر څه چمونه ته کوي بیا یې درته کوي د موبایل سره رابطه غواړي هغه زموږ روح سلطاني دغه بدن ګویا کې د ده دپاره د موبایل کالبوت دی چې رابطه ورسره ورنه کېدی نه لمونځ کولی شي نه روژه نیولی شي نه حج کولی شي نه زکات کولی شي دا د ده آلات وه
دا داسې څوک ګواکې لکه د ده دپاره یو مرکب چې دی پر سپور دی دی کار ځینې اخلي چې د دغسې علاقه ختمه شوله بره بیا د ده کیسه خلاصه شوله بیا نه په ده پسې ګناه لیکل کېږي نه په ده پسې دا لیکل کېږي چې دا دې لمونځ وکړي دا دې پلانه وکړي دا دې پلانه مګر نه یو څو کسان چې د هغو برکت خو بیا وروسته سره راشي اوس تر دغه ځایه پورې کېدای شي تاسې دغه دوې خبرې پېژندلې چې د انسان دوه روحه دي یو روح یې مرګ قبلیه هغه یې کم روح دی هغه یې دغه حیواني روح دی لکه د پسغې لکه د غوایغې لکه د اوښغې دا روح د چا څه پیدا کېږي دا د زړه د حرکته پیدا کېږي د زړه حرکته څه وخته شروع کېږي چې هغه ستا روح سلطاني د زړه سره ارتباط پیدا کړي هغه یې پر لشوري کرنټ ورلرو کړي چې پر لږې سره دی ژوند کې دی دا بل روح جوړي دا حیواني نو حیواني روح د چا پیداوار دی دا ګواکې د هغه بل روح پیداوار دی د هغه انعکاس دی د هغه ثمره ده لکه چې زړه کښېنولي دغه ختمیږي نو دا خو شهید عمر کېږي په دا رقم هندو هم مړ کېږي نبي هم مړ کېږي بل هم مړ کېږي پاته هغه بل روح چې دی سلطاني روح هغه خو نه د هندو هغې مرګ لري ولې نو چې دی مړ شي موږ اوس په عذابو اخته په عذاب څوک اخته کېږي هغه روح یې اخته کېږي چې هغه موږ جسم لطیف دی په ګرده بدن کې چې دی مثلا حلول لري اوس د بدن څخه جلا سو علاقه قطع سوله کې ثواب پیدا کوو خو مې هغه روح پیدا کوي چې موږ اوس په جنتو کې ګرځي اوس به د جنت دروازې پر راخلاصي هغه خو مرګ نه لري نه د نبي غې نه د شهید غې نه د هندو غې نه د بل غې نه د بل غې نه د بل غې هغه ژوندی دی مړ کېږي دغه نو پر څه شي الله پاک راته وایي چې بل احیا دی ژوندي دي ولکن لا تشعرون تاسې شعور نه لرئ کیدای شي مضمون ته اوس تاسې متوجه سوي یاست حیات مو وپېژند چې هغه خو د ګردې غې ژوندی دا بل د ګردې غې مړ کېږي دلته اوس کومه مطلب مراد دلته مراد د هغه روح حیات مراد دی چې هغه موږ سلطاني بولو چې هغه مرګ نه لري نو په هغه کې خو سوال دغه واردېږي چې هغه خو چې دی خو د ګردو دا یې نه لري نو د شهید دا یې بیا ولې خاص که هغه خو ګرده ژوند دی وایي دا ژوند چې دی اشرف علي تانوي رحمه الله جواب ورکړی وایي دا ژوند چې دی زه بیا یو مثال درته پیش کړم په دا خپل بدن کې چې اوس ورته وګورئ دا ستا په پونده کې چې دی دغه چې موږ پر مځکه ږدو په دې کې نو حیات نشته ژوند نشته پکښې اشته دا ځای نو کاري که داسې نوکان په ولګوه سي بل دا د مخ برخود د سترګې سره دا ځای په دې کې حیات ساک نشته هغه پوستکی دی او ته په دغه ځای نوکاره ولګوه دغه نوکار او هغه نوکاره سره یو شی هغه ګر سره خبر رانه ورته ونیسه یو چا ته هغه په غاښه مګر دغه ځای ته به ځان ونیسه به دماغ په ګوتم بره وایي اوس بیا سترګه راایستلې اوس بیا وینې کړی وای پلانې کړی وای خو دا حیات فرق لري دلته حیات قوي دی په دې پوستکي کې هلته حیات کمزوري دی کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږي په دا بدن کې نه دی فرق سره شته یو ځای لږ خوږېږي بل ځای ډېر خوږېږي کنې ژوندي ګرده بدن ژوندی دی خو د ژوند علاقې یې فرق لري چې په دې مثال تاسې پوه سواست نو هندو خو هم ژوندی دی خو د عذاب درک کوي چې دی مړ شي مسلمان هم ژوندی دی خو د ثواب درک کوي درک معنا احساس یې کوي چې دی وفات خو د خپلو اعمالو نتیجې ورکول کېږي خو د شهید غې چې دی دا نو کې لوړ ژوند دی په دغه علاوه چې دی نو ژوندی دی دی په دغه ارج سره ورته وایي چې ته ژوندی یې دا بل ژوند خو ژوند دی نو باره لکه نه چې یې نو په دغه الله عز وجل ول هغه ما وایي چې ته ورته وایي چې ته مړ یې حقیقت کې ورته وایي چې ته په حقیقي مړ یې په ظاهره خوا دی مړ سو بلکې دوی ژوندي دي په بل ژوند په تفسیر کې ما دغه ورسره چې بل دوی چې احیا ژوندي دي په یو بل جلا قسم ژوند سره په یو امتیازي قسم ژوند سره یو مطلق ژوند هغه خو ګرد ارواح لري د دغه نو کې امتیازي دي تر دې نور لکه د مخ ته پوستکي ژوند نو کې امتیازي او نسبت وپوندې ته چې وګوره نسبت واغه لاندې پوستکي ته د پښې چې وګوره دا ژوند لري هغه خدا نو ژوند دی دغه داسې په جر چې خبرېږي چې دا ماز خاصه د سلنده کې پر تیرې کې دی بدی لا لاس دا شي او چې پر پښه باندې د میله خاصه ورتیر کړي په خبرېږي خو د هغه احساس کمزور دی د هغه د قوي دی تر دې ولا بل غشتلې ژوند هم شته هغه به د نبیانو دی هغه هم دغه حیات برزخي دی د چاغ د انبیاء علیهم السلام د ک نبی علیه السلام سم په بدن ژوندوي نو ولې شخیبي ولې ګمبته پر ولاړ په مضمون تاسې پوهېږئ ګورې حیات څوک لري ګرده لري مسلمان کافر په مسلمان کې ولی او عام مسلمان او نبی شهید دا ګرده ژوند لري ټوله ژوندي دي خو اصلي ژوند نو د چا ژوند یا د نبي غې ژوند دی چې هلته دی یا د شهید غې دی یا د علماو د اولیاو دا دي کنه انتم ژوندی دی عذاب ګالي هلته حیات دی هم لري خو دغه په دغه اصلي ارزي او د هغه حیات اثر یادومه چې باطني حیات چې موږ د برزخي بولو چې د اوغه سلطاني روح د پاره دی هغه حیات چې دی په چاو چا کې د پر د ظاهره بدن هم نتیجه ښکاره کیږي پر د ظاهره ژوند هم نتیجه ښکاره کیږي لکه اوس د مثال پته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوروالاوي چې نبی علیه السلام وفات شو د امت لپاره دا روا چې نکاح ورسره وکړي نو روا حرامه د قرآن وایي دا امهات المؤمنین دي
د ګردو مؤمنانو منجې دي. موږ دوه رقمه منجې لرو، یوه هغه مور ده چې ځینې پیدا سوي یو د هغې سره هم نکاح حرامه ده، بل هغه مور ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه ده چې د ده نکاح ورسره سوي، بیا مدت الحیات د نبي علیه السلام وروسته بیا څوک نکاح نشي ورسره کولی، لکه د مور سره چې نکاح کوي. دغه رقم ده په قرآن د هغو موروالی ثابت دي. څوک نه یي روایت کې بروایي زموږ مور بي عایشې داسې ویلي، زموږ مور بي زینبې داسې ویلي، زموږ مور مثلا حضرت سعودیه رضی الله عنها دا رقم ویلي. د ازواج مطهراتو څخه چې روایت کول کېږي ام المؤمنین تورې ورسره ویل کېږي، معنا د ګردو مؤمنانو منجې وې. نو دا ولې مور ولې بل څوک نه په نکاح کوي؟ خو د نبي علیه السلام دا ژوند په برزخ کې دونه قوي دی ګواکې اوس هم د په نکاح کې ګوره دې دنیا کې د اثر راووت. بل اثر دا راووتې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مال تقسیمیږي نه تقسیمیږي، میراث یې نه دی پرېښی، هېڅ نبي میراث نه دی پرېښی. نو میراث یې ولې نه دی پرېښی؟ کور یې نه درلودی، جامه یې نه درلوده. وایي اوس هم لکه دی چې ژوندی نو د ژوندي میراث تقسیمیږي. نو ګورې د انبیا علیهم الصلاة وسلام د هغه برزخي حیات چې د سلطاني روح دپاره دی هغه یې دونه قوي دی و دې دنیا ته یې له هغه دی. ګوره په دوه ځایه کې مې مثال در وښه سیدي. او شهید چې دی ډېر هم ژوند لري، برزخي ژوند لري، خو د نبي ترې غیره کم دی. هم د ده کوروالا نکاح کولی سي چې دی شهید سي، هم د ده مال تقسیمیږي. کومه دی هغه اثر یې دلته شته؟ د ده بیا بل اثر الله راښکاره کړي چې ده ته بیا مړ مه وایه، ده ته غسل مه ورکوه. د ده بیا دغه اثار راښکاره کړي چې ګواکې دی اوس ژوندی دی، نو چې ژوندی دی څه غسل نه ورکوي چې زه دا ښخوم. دی اوس ژوندی دی، چې ژوندی دی نو ولې مړ بولم؟ نو کېدای سي دا اثر تر هغه نو کې کمزوري سو که نه سو؟ اثر خیدی د اوغه ژوند، خو اوغه نه قوي اثر نه دی لکه د چا هغه لکه د اوغه د نبي علیه الصلاة وسلام دی هغه اثر دغه نه قوي و دې دنیا ته هم اثر پاتو. نو دا دغسې قسم حیات دی. دا بل مرګ چې موږ وایو نبي هم مړ سو او دا شهید هم مړ سو، هغه جایزه ده. هغه په کوم مرګ باندې؟ په اوغه روح حیواني باندې، حیواني روح چا بدن په ژوندی دی هغه یې ولاړی. هغه نبي هم لري، زه هم لرم، تی هم لري، د مثال پسه هم لري، چرګې هم لري، بل خو ژوند په هغه باندې دی. دا بدن ژوند یادوم. نو د انبیاو هم د شهداو هم د اولیاو حفاظو د ګردو دا هم دا ټولو حیات چې ځي هغه کوم حیات چې دغه حیواني حیات چې ځي، هغه بل حیات چې ځي هغه نه ځي. کېدای سي په خبره تاسې پوهېدلي یاست. ثواب او عقاب چې هغه ته ورکول کېږي هغه د دې چې د بدن سره تعلق نه نیولي، مخکې دی ثواب ګټلی سي که دی ګناه ګټلی سي؟ نه ثواب ګټلی سي، نه ګناه ګټلی سي. د کوم وخته ثواب او ګناه دی ګټي؟ چې د زړه سره د سیمکاټه سره چې د رابطه ونیول، هغه هم داسې په داسې کې نه چې پلا د ده لږ کې دا د عقل ساحه پراخېږي. ولې خو ده ته باره ډېرې لارې د ادراک رایلی سي. د مخه یې ټلیفونونه نه درلوده، دا زه نو باره د ټلیفون تعبیر کوم. اوس یې د غوږ ټلیفون جلا فعاله دی، د سږمو دی جلا فعاله دی، د ژبې دی جلا فعاله دی، نه دي د دګر د بدن دا جلا فعاله دي. حواس خمسه چې ورته وایي دا پنځه حواس لکه پر دوی چې پنځه ټلیفونه رایلی. ژبه د خوندو ټلیفونونه ورکېږي، دا تریخ دی، دا خوږ دی، دا داسې دی، دا داسې دی. ژبه د بویانو دا ښه بوی لري، دا بد بوی لري، دا د خټکي بوی لري، دا د ګلاب بوی لري، دا بویان پسې زده کړي. نو سترګه مبصرات پسې وروښي، سور دی، زرغون دی، شین دی، جګ دی، ګردی دی، پلانی دی، دا داسې وروښي پسې. د مثال په طور لاس بیا تودو سوړو زیږو دغه ورشي، نور بدن هم دغه رقم. دغه قواوې چې ګرده پر ده رایلس ولې اوس د لاس پراخ شو، اوس د علم ذریعې زده سولې، رقم شیان په لاس وارله. بس که رنګونه دې په سترګې معلوموي. اوس یو سړی چې مورزاده روڼ دي ته هغه پوښتنه ځینې وکړه چې مورزاده روڼ دي، ورته شین څنګه رنګ دی دی ښه وایي، ورته سور څنګه رنګ دی دی ښه وایي. د خلکو چې اوري پلانی شی تک سور دی، پلانی شی شین دی، ورته شین څنګه دی، سور څنګه دی. خو پر ده دغه در بچه بنده ده. الله پاک چې دا در بچه پر هغه روح رایله کې بس مال د لاس پراخ سو ادراکات کې بارن و دلته چې 15 کلنۍ ته رسېږي موږ وایو اوس نو کامل سو عقل چې کامل سو اوس لاس بیخي پراخ سو په ډېرو شیانو سر خلاصېږي. الله وایي اوس نو په تا پسې نویشتې هم شروع سوې، ګناوې هم در پسې لیکل کېږي، طاعات هم در پسې لیکل کېږي. نو تر بدن د مخه هم د ده سره ګناه او ثواب نه و. د بدن سره چې تعلق ونیو هم داسې چې نه و چې کوم وخت کامل سو، طرز یې زده سو، د سترګو د استعمال طرز هم زده سو چې سترګې دغسې استعمالېږي، غوږ دغسې استعمالېږي، لاس دغسې. شریعت هغه وښولي د استعمال طریقې باره په دې پسې لیکل کېږي، باره د دغه وخته د ګټې شروع کېږي. نو خلاص د خبرې ده چې په دغه ځای کې چې الله وایي دې ته مړه مه وایاست، معنا دغسې مرګ چې لکه دا عمومي ده د حیواني روح هغه خو صحیح دی. مطلب په دا ظاهري لفظ کې ده ته مړ مه وایه، دی هغه حیات لري که تا هغه حیات خو د ګردو خلکو دپاره سته و هم د دغه یو خاص قسم دی ته یو پیدا پر رابطه ده. بل احیاء دی ژوندي دي ولکن دون خبر ده لا تشعرون، تاسې شعور نه لرئ.
اوس د ده په فضیلت کې چې بیا دی په یو حدیث شریف کې راځي د نبي علیه الصلاة وسلام چې د شهیدانو ارواح چې دي دا چې دا مازې دوی شهیدان سي د دوی ارواح چې الله تعالی یو زرغونه مرغان جوړ کړي دي د هغو په جوجرو کې ننوځي د هغه په جوجري کې په دغه جوجري کې چې باره په جنت کې ګرځي په دا جنت کې چې خو رقم درخت سته ځایونه سته ګرځي بیا د آرام دپاره راځي د الله عز وجل تر عرش لاندې قنجلان زړېږي په دغه قنجلانو کې نو باره بیا ناست دا یې لکه زالګي دلته باره بیا ناست دا یې فضیلت شته دي په دې کې خلک سوال کوي یو بله عقیده ده د هندوانو عقیده ده دې ته عقیده د تناسخ وایي ګوره حدیث ما د شهید در فضیلت درته رانقل کړي چې دا فضیلت پیغمبر د ده په باره کې ویلي پر دغه حدیث دا سوال واردېږي چې نو ښه ده خو د هندوانو عقیده سوله نو خو مسلمانان باید هندوان شي د هندوانو عقیده چې ده تناسخ ورته وایي تناسخ دا د هندوان داسې عقیده لري باره وایي لکه تا چې مهرباني وکړه صاحبه د ارواح خو دغو نه الله پیدا کړي چې په اوله ورځ پیدا کړي دغه ارواح چې دي دا اوس ستا روح چې دی چې ته مړ کېږه دا ستا روح ځي هلته بل حیوان الله پیدا کړي د هغه سره ملګری کوي بیا د هغه سره یو کال دوه کاله در اچا کاله در سره کار ملګری بیا چې هغه مړ کېږي دا روح ځي د بله سره ملګری کېږي دې ته تناسخ وایي کیدای شي په خبره پوهېږي د دوی ولې دا تناسخ وایي باره وایي دا روح چې د دې بدن سره ملګری که دې ښه چمونه کول ښه کارونه یې کوله ښه د ثواب کارونه خلکو ته یې کومکونه رسول نو باره الله پاک چې بله پله یو کښنی پیدا کېږي د هغه کښني دپاره چې دوی پاچهي لیکل سوې ده دا روح لاړ سي قرار د هغه سره ملګری سي الله یې بدله ورکړي باره چې باچا سي ښه نعمتونه وړي که بد کارونه کړي وه نو چې الله پاک یو سپی پیدا کړي دا د روح لاړ سي د سپي سره ملګری سي د چغوکي سره ملګری سي د شکونه سره ملګری سي د پشي سره ملګری سي معنی هغه پشي بیا ژوند پکوي نو الله سزا دلته ورله ورکوي ګوره ښه چمونه چې نه کول د ښه انسان سره ملګری وي دا روح ته وایي اوس مې دا د پشي روح درته جوړ کړي د پشي په شکل کې مې ښکاره کړي جزا ورله راورکړي کیدای شي په دې خبره د هندوانو تاسې پوهېږئ حنود په دې کې یو ډله د دغسې عقیده لري تناسخ ورته وایي تناسخ دا معنی د ده دا بدن مسخ سو مړ سو اوس په بل بدن واوښتي په پشي باندې هغه یې مړ سو اوس په بل واوښتي که هغه سپی و چلان یې کاوه بله پلا د دې سپي سره روح لاړ شي د انسان سره ملګری شي وایي په کندهار کې کیدای شي خلکو ته ځینې سپین ږیرو ته یاد هندوانو به چغوکې رانیولې باره به یې لکولې شیانو به نیولې وې که پسونه بیا سهار ډک چارسو ته راوړله بیا به دوی رانیولې باره به یې لکولې خلکو به ول دا څه شي ول بس په دې ته نه پوهېږي هغه دوی دغه ول نه باید زموږ د پلارو د نیکه ارواح په دا چغوکې کې نه نو که زما د نیکه روح راغلی د چغوکې سره ملګری سوی هغه اوس بندي د کشني په لاس کې دا کشنی په څو هغه بل په پنجه باره بل 100 دانې راک کیدای شي په دا اصولو کې بل از ما یو قریب وي باره بنو بیا د آزاد کې باره بل بابا مې دی آزاد کې یا مې نیکه آزاد کې یا مې ور نیکه آزاد کې دا ستغه خو عین هغه قصاص ولا باره د زرغونه مرغه په جوجيري باندې نه وځي خو هغه هندوم دغه ویل نو هغه څه ویل د دې جواب دا دی چې د هندوز ما د خبرې ډیر فرق سره سته دغه زرغون مرغه چې په جنت کې د شهید روح ورننوځي دا داسې دی لکه تیاره مازې په هغه وخت کې خلکو تیاره نه پېژندله پیغمبر علیه السلام په مرغه تعبیر ځینې وکړي دغه کې زرغونې تیارېږي د دې چا دپاره د دې شهید دپاره موږ چې تیارې ته خېږو نو باره تیاره زموږ شوه تیاره موږ چلوو پیلوټ یې بل دی تیاره د بل د ما زړه پکښې کې ناست یم ملا پکښې کوم دې ملک ته ځم هغه ملک ته ځم دا هم دا رقم دی تصرف دی په دا مرغه کې نشي کولی دا شهید فقط د هغه په جوجوري کې ناست دی نو که دا تناسخ رقم کار وای نو خو دا د روح به د مرغه روح ځینې جوړ سوی وای د مرغه در پښې و در نوکه ګرده به ژوندی وای خو نبي علیه السلام وای په جوجوري کې دی جوجوري کې نو لکه د مخ سیټ دا رقم دی دلته پکښې کې ناست دی نو دی د دا مرغه ژوند په دغه د شهید په روح سره دی د مرغه ژوند په خپل روح سره دی خپل ماشین یې دی معنی تیاره خو نه ده خو مرغه دی خپل روح دی خپل نشوونما ده خپل استقلال دی خپل ځي الوځي فقط شهید ته چې دی الله پاک دلته باره ته دلته کښېنه ادی چې کښېنستی نور امر د ده د خوا نه دی دا مرغه نه باره د ورځې الوځي دې ګلزار کې بوزه هغه ځای کې بوزه هلته بوزه هلته بوزه خو بېرته چې راځي چې ارام کوي تر عرش لاندې قندیل دی دلته کښېني نو دا تناسخ بولي تناسخ هندوانو هغه بل ویل زما د بابا روح راځي دا مرغه په ژوندی دی ګر سره د نوکه څېونه سه در مشوکې پورې په دې کې حال دی داسې نه دی چې په جوجوري کې ناست دی او بل ول تصرف و تدبیر پکښې کې کوي باران ورځ ما بابا چې الوځي کدوري کې دی کدوري کې د چغوکي بدن دی الوځي هغه د شهید روح خو داسې نه دی چې مرغه الوځي مرغه په خپل الوځي په خپل رفتار باندې دوري دی فقط تماشاچي دی پکښې کې ناست دی لکه سړی چې چا ته دی چې چکر درکړم په موټر کې کښېني موټر هم هغه چلوي موټر هم د بل دی باندې سیر و سیاحت کوي نو کیدای شي هغه د تناسخ سوال هم دلته شي سوی سره جلا سوی چې دا به ډېر فرق سره لري
نو دلته دوې مهمې خبرې چې تاسې زده کړې چې زده کوئ یې د روح فرق روح به تاسې زده کړئ چې دوه روح انسان لري یو یې حیواني دی هغه بس چې دی مړ شو د هغه ځای سره ختمیږي یو یې هغه انساني دی چې سلطاني ورته وایي دغه چې دی د ولایت درجې ته رسېږي که دی د کفر درجې ته رسېږي که دی عام مسلمان جوړېږي هغه روح دی نو دا څه کوي دا د ده دپاره د عمل ذریعه ده که دغه نه دی عمل نشي کولی لکه ما سیم کارت چې دلته موبایل ته وانه چې کله کار کوي هغه ارتباط مې هم در وښوه دغه روح چې دغه حیواني دی دا د هغه ورځې پیدا کېږي چې هغه سلطاني روح له ده سره ارتباط مازې پیدا کړي باره دلته چې په حرکت رالی دی پیدا کېږي د دغه مخه نه و او هغه بل څه وخت جوړ شوی دی چې د آدم علیه السلام په شا کې وله هغه وخت هغه لمبرونه جوړ شوي دي پر دغو خلکو باره بیا تقسیمېږي او دا چې د داسې علاقه قطعه شوله مړ شو بیا د بل چا سره د بله بدن سره علاقه نه لري چې بیا د تدبیر تصرف پکښې بیا د هغه وخت دی معتاله دی چې بیا قیامت کېږي بیا به د دې بدن سره بیا به علاده بدن ورته جوړېږي دی سره به دی ملګري کېږي او دا عقیده د بل زموږ د اهل سنت والجماعت چې هغه روح جسم دی لطیف جسم دی دغه روح خو مې در وښوه چې دا حیواني دی دا بخار رقم دی لکه تاوش دا رقم دی چې هغه اله دی که د وینو سره هغه تاوش دا ګرمي دی ځینې ځي دا دغه روح دی په ټول بدن کې حال دی هغه هم په بدن کې حلول درلودي خو هغه چې د بدن څخه ووتی هغه ورکېږي نه ختم کېږي نه دغه بل ختم کېږي هغه ژوندی دی نو دا دوه شیان سره جلا کړي په هغه کې چې کوم سوالونه واردېده چې هغه حیات خو د ګردو انسانانو دپاره د هندو هم لري بل هم لري بل هم لري شهید یې ولې خاص کړي ما د شهید هغه ژوند نو په ژوند ارزي نو الله باره ته دلته ژوندی ووایه د هغه ژوند اګر چې ته نه په پوهېږې ولې هغه د میلو ژوند کنې هغه ژوند خو هندو هم لري مګر هغه په ژوند نه ارزي نو هغه ته ژوند نه ویل کېږي خو د زحمت لپاره سبب ګرځول شوی دی نو دلته دغه یو عمیقه مسله وه کنې ظاهر خو دا د شهید فضیلت دی بس نو بیا د باندې ډېرې شو اخر دعوانا الحمدلله